تاسو خو دغه ټانګینې که نه دا خو څه کوې د روسانو په وخت کې وایم یو دم نه دی دا سر مې ورته وتړلی پوه شوې او ځان مې ورته آماده کو دا ټول روسان نه دی یو مې چې دی په دې غولکه باندې ښیښه ورته مف کو او دا خو څه کوې چې بیا په هغې وخت کې چې دی دغه چې دی د دې ټانک چې دی دا ټایر پنچر شو او دا ما ځان سره په اوږه کو او را مې دلته مې کېښودو او دا خو څه کوې دوستانو چې هر سړی راځي په دې ټانک باندې خیږي کله لاندې ښکته کېږي او کله پورته ښکته کېږي او هېڅ حساب یې معلوم نه دی هر سړی راځي عکسونه اخلي او بورو بخیر هر سړی راځي منظره کوي دي بورو بخیر نو حساب یې معلوم نه دی نو هر سړی ته پکار دی چې فکر وکړي سوچ وکړي او خپل دا نظر په کار باندې واچوي نو تاسو خو یې ولیدو که نه دا ټانک او دا خلک وګورئ چې بیا ونه وایي چې مسکین خان کله کله دروغ هم وایي دروغ نه بلکې حقیقت دی حقیقت خلک وګوره چې همدا اوس پکې ناست دي او موجود دي او ته دلته چې شی کوې والکه وړوکی ماشومه زه خو یم که د نورو خلکو باندې مې زور نه رسېږي که نه تا باندې مې زور رسېږي په جیب کې به دې وګرځومه چې شي په جیب کې ولې چې ته خو را باندې ډېر ګران یې او پلار ته دې وایم چې د 5 روپو پاپړ درته والي چې په لاره کې کور ته تلي نو ویې خوري وخانده ویم سار دې رشته دوستانو په لغمان بازار کې لغمان کې ښایسته چکرې ووالې او منظرې مو کړلې او دا خو څه کوې چې دا سار سبۍ کې نه دی ما دې رحمت الله جان ناشته وکړو داسې فوقالعاده پنیر راوړی و چې هغه هم نوشي جان کو دا خېټه مې دومره وپړسېدو د هغه سر نه تر دې سره پورې کوم یو خدای مې غاړه نه بندې څو بوتله اوبه مو څښلې یو 100 بوتله خو به دې څښلي